انسان ته چې الله تعالی په دنیا کې زندگی ورکوي نو هغه زندگی امتحاني زندگی ده، د هغې زندگی پوښتنه الله تعالی کوي. نو یو طرف ته د انسان زندگی دا امتحان دی او بل طرف ته انسان په دنیا کې د نفس و شیطان د اتباع په خاطر باندې ډېر اوږده اوږده امیدونه په دماغ کې ساتلي، د چا سره د ښې سوارلۍ او د ښه مکان او د ښې کوټۍ فکر او د چا سره د ښه منصب او د ښه ملازمت غم ورسره وي، او څوک د خپلو حریفانو او مقابلینو په مخ کې د لوړې او د غرور او د تکبر ډېرې لوړې دعوې کوي. ډېر ځله دا وایي هم چې ما دیګرې نیست، زما غوندې بل تجار نسته، زما غوندې بل ګټه کوونکی نسته او زما غوندې بل زورور انسان نسته. یو طرف ته زندگی امتحان دی، بل طرف ته د غریب انسان دا حالت دی. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه عجیب جماعت تیار کړی و چې هغې به خپله زندگی په عاجزي کې تیروله، هغې به هره ورځ د زندګۍ دا د زندګۍ آخرنۍ ورځ بلله او هغې به په هره لمحه کې د الله تعالی حضور ته پیښېدل او د دنیا سره رخصتېدلو ته تیار ول. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به ویل اذا اصبحت فلا تنظر المساء، چې کله سهار در باندې رالی نو بیا د ماښام انتظار مه کوه چې خامخا به زما په زندګي کې را رسېږي. و اذا امسیت فلا تنظر الصباح، چې کله ماښام رالی د سهار د زندګۍ انتظار مه کوه. وعد نفسک من الاموات، خپل ځان همیشه په مړو کې شماره چې اوس به د دنیا سره رخصتېږم، اوس به د دنیا سره رخصتېږم او ما باندې به د دنیا زندگی اوس آخر پای ته رسېږي او اوس به مې زندگی آخر پای ته رسېږي. ځکه هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه دا اورېدلي وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل کم من مقبل یوم لا یکمله، ډېر خلک د نن ورځ انتظار کوي لیکن نن ورځ پای ته نه ورسوي. وکم من مستقبل غد لا یدرکه، ډېر خلک د سهار سبا ورځ انتظار کوي چې لمر به راخیږي او زما زندگی به وي چې سبا ورځ لمر راخیږي دی غریب در خاورو لاندې پروت دی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه طریقه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه عادت مبارک به داسې و. نن سبا غالبا د اخباري روزانه اعداد و شمار مطابق د ورځې د ځمکې د مخه څخه 15 لکه انسانان هره ورځ رخصتېږي. چې څومره انسانیت د ځمکې پر مخ باندې استوګنه لري نو په هغې کې روزانه 15 لکه انسانان مري. نو نه معلوم چې مرګ آهسته آهسته زما او ستا در کور در چارچوب او در دروازې پورې را رسېدلی او هلته زما او ستا په انتظار باندې ولاړې او زما او ستا زندګي دغسې په غفلت کې روانه